there is no chance. There is no chance. هیڅ چانس نشته. There is no chance. هیڅ چانس نشته. خو بعضې وخت کې دا موږ دې دپاره هم کاروو چې ووایو دا هیڅ امکان نه لري یا دا امکان نه لري. یو کار چې پاسبل نه امکان نه لري ته استعمالولی شي چې دا امکان نه لري. There is no chance معنی دا ده چې هیڅ چانس نشته. Absolutely not. Absolutely not. بالکل نه. یا ویلی شو هیڅ کله هم نه. Absolutely not. بالکل نه. You are so slow. You are so slow. ته ډیر روی یا ویلی شو ته ډیر سستی. You are so slow اکثره څوک چې سستی هغې دپاره موږ دا استعمالو ته ډیر سستی سلو یي. It doesn't affect me. It doesn't affect me. دا پر ما اثر نه کوي. It doesn't affect me. It doesn't affect me. دا پر ما اثر نه کوي یا ویلی شي دا زما لپاره مهم نه دی. خو زیاتره وخت لومړی مثال لپاره ډیر استعمالیږي. دا پر ما اثر نه کوي. It doesn't affect me. Be more active. Be more active. لږ ډیر فعاله شه یا خپل حرکت زیات کړه. کله چې څوک ډیر سسي ته ورته دا استعمالولی شي چې بی مور اکټیو لږ اکټیو شه. اکټیو پرسن هغه چاته ویل کېږي چې ویښ او زاغي. نو دلته بی مور اکټیو ته لکه یو انسان ته داسې وایي چې ته لږ فعاله شه لږ ویښ شه اکټیو شه. Not my problem. Not my problem. دا زما مشکل نه دی. Not my problem. دا زما مشکل نه دی. یا ویلی شي دا زما کار نه دی. که مثال څوک راته وایي چې دا کار زما وګورو ته not my problem. دا زما سر درد نه دی. دا زما کار نه دی. Not very energetic. Not very energetic. ډیر زنده نه یي. چا کې چې انرژي نه وي یعنې مثال لکه زنده نه وي نو ویلی شي not very energetic ډیر زنده نه وي یا ویلی شي ته نه خوځېږي. څوک چې ډیر نه خوځېږي هغې کې هم انرژي نه وي. څوک چې سسي ته ورته انرژي لکه چې نشته درکې نو not very energetic انرژي دې بیخي ختمه ده یعنې. Take your time. Take your time. خپل وخت ونیسه. Take your time. خپل وخت ونیسه یا بیړه مکوه. کله چې چاته وی خیر دې په قلاره وکړه یا په قلاره وخت خپل نو مطلب دا دی چې بیړه ورته چې بیړه مکوه یا خپل وخت ونیسه. Not in a hurry. Not in a hurry. Not in a hurry. په بیړه کې نه یم. Not in a hurry. په بیړه کې نه یم. یا ویلی شي ورته ما ته بیړه نشته یعنې ما ته تعدي نشته په ما باندې کوم تعدي نه ده. هري ویل کېږي دغې کې بیړه کې تعدی کې. I'm okay with anything. I'm okay with anything. زه له هر څه راضي یم. هر څه سره راضي یم. مقصد دا که څوک دلته ځو یا هلته ځو یا دا خورو ته ورته I'm okay with anything یعنې مطلب تاسو چې څه کوئ هغې کې زه راضي یم. زه له هر څه راضي یم. مقصد یې دا دی لکه د بل په رضا کې راضي یي. یا ویلی شي زه هر څه منم. I'm okay with anything. Not a big deal یا no big deal. Not a big deal یا ویلی شي no big deal. دا مهمه خبر نه ده یا ویلی شو کومه لویه خبره نه ده. بعضې خلک یو نیمه خبره ډېره غټه کي درته وي ته ورته کومه لویه خبر نه not a big deal څه کومه لویه خبر نه ده کومه ستونزه نه ده. I'm not bothered. I'm not bothered. Bothered. I'm not bothered. زه پروا نه لرم. دې دپاره هم استعمالولی شي. ته ورته ویلی شي زه پروا نه لرم یا دا زما لپاره مهم نه دی. I'm not bothered یعنې ما زه نه یم تنګ پې. زما لپاره مهم نه دی. I'm not bothered یعنې زما پې څه پروا خرابه نه ده.
I don't mind. I don't mind زه اعتراض نه لرم. I don't mind زه اعتراض نه لرم. یا ویلی شي ما ته فرق نه کوي. منګه عموما وایو ما ته پروا نه کوي، ما ته فرق نه کوي. That's unacceptable. That's unacceptable. That's unacceptable. دا د منلو وړ نه ده. دا د accept کول نه ده. قبول کولو نه ده. د منلو نه ده. چې یو څیز تا ته د منلو نه وي ته ورته وایې that's unacceptable. دا خو سره څوک مني نه یا د منلو وړ نه ده. یا ویلی شي دا هیڅ امکان نه لري. د دواړه معناګانې سره مشابه دي. چې کوم یو شی ته نه مني ذهن دې نه مني چې دا د قابل accept کولو ده، نو ظاهره خبر د هغه امکان هم نه لري ستا دپاره. دا هیڅ امکان نه لري. Really disappointing. Really disappointing. ډېر ناامیدونکی دی. کله چې ته یو څیز نه یا یو چا نه ډیساپوینټ شي، ناامیده شي، نو مطلب دا ډېر ناامیدونکی دی یعنی یا ډېر خفه کوونکی دی. چې ته ناامیده شي نو خامخا ته خفه کېږي. ډېر خفه کوونکی دی. Really disappointing. Disappointing. That's unfortunate. That's unfortunate. دا بدبختی ده. یو ناګهانه کار وشي، د بدبختۍ کار وشي، یو چاته بدبختۍ باعث وګرځي ته ورته that's unfortunate. ډېر غلط وشو. موږ وایو ډېر غلط وشو. یا ویلی شو دا خواشینونکې ده. کله چې ته خواشینی شي، خفه شي، نو ته ویلی شي that's unfortunate. That's not right. That's not right. دا سم نه دی یا دا ښه نه دی. دا ښه نه و. That's not right. چې سم نه نو خامخا ویلی شو دا غلط دی. مثال یو کس درته ووایي چې نن مې د کس نه زیاتې پیسې واخیستې، ورته that's not right. دا خو ښه کار نه دی، دا خو ښه نه دی. یعنې مثال دا خو غلط دی. یا مثال څوک درته ووایي نن مې فلانکي سره جنګ وکړ، ته ورته وایي that's not right. That's so shameful. That's so shameful. دا ډېر شرمناک دی. That's so shameful. دا ډېر شرمناک دی. یا ویلی شو دا د افسوس خبره ده. shameful هغه وخت موږ استعمالو کله چې یو کار وشي چې یو انسان ته پې شرم پکاري. لکه مثال کې موږ ویلی دي چې د افسوس خبره ده، یا ویلی شي شرمناک کار و. That's so shameful. مثال یو څوک تاته ووایي چې فلانکي کس غلا وکړه، ته ورته وایې that's so shameful. دا خو ډېر د شرم خبره ده یا د افسوس خبره ده. That's so shameful. I think you are mistaken. I think you are mistaken. I think you are mistaken. زه فکر کوم ته غلط یې. زما په نظر ته تېروتنه کړې. مثال یو څوک وي تا ته ناګهانۍ کې غلط معلومات درکړي، ته ورته وایې I think you are mistaken. زه فکر کوم ته غلط یې، یعنې مطلب ستا دا خبره غلطه ده یا ستا معلومات غلط دي، خو چې ناګهانۍ څوک درته ووایي. یا موټر کې ناست دی، لاره پوښتنه چا نه وکړي، غلط درته وښیي لاره، ته ورته I think you are mistaken. یعنې مطلب دا دی ته غلط دي. Completely impossible. Completely impossible. بالکل ناممکنه ده. یا ویلی شو لکه مخکې مې څنګه ویل دا هیڅ امکان نه لري. Completely impossible هغه وخت موږ استعمالو چې بیخي امکان نه لري، ناممکنه وي. لکه ته اوس ویلی شي It's completely impossible. Doesn't make sense to me. Doesn't make sense to me. دا ماته هیڅ معنا نه لري. Doesn't make sense to me. دا ماته هیڅ معنا نه لري. یا ویلی شي دا زما له عقل څخه پورته ده. مثال یو څوک درته ووایي چې غوا تور شوده وکړل، نو د خبرې سر بر معلوم نه وي، ته ورته وایي doesn't make sense to me. دا زما عقل په دې خبره نه خلاصېږي، دا زما عقل بیخي مني نه، زما د عقل نه پورته خبره ده. یعنې داسې خبر څوک درته وکړي چې هغه د باور کولو نه وي یا هیڅ سنس نه جوړوي. یا لنډه کې درته ووایم که ته چاته ووایې چې دا خبره خو هیڅ سمون نه خوري، نو هلته موږ استعمالولی شو doesn't make sense to me. You are talking silly. You are talking silly. ته بې معنا خبرې کوي.
You are talking silly. ته بې معنا خبرې کوي یا ته ناپوهه خبرې کوي. It can't be done. It can't be done یا ویلی شي it cannot be done. دا نشي کیدی یا دا ناممکنه ده. It can't be done. دا نشي کیدی. Out of the question. Out of the question. دا هیڅ امکان نه لري. دا د بحث وړ نه ده. مثال ته دا خبره بیخي د ذکر کولو نه ده. امکان نه لري. دا د بحث وړ نه ده.